ملي تلویزیون د سپورت چینل د فیسبوک پاڼې مینوالو دلته چې زه ولاړ یم دا د پوچسټروم ښار اوول لوبغاړی دی چېرته چې افغانستان هم دا اوس د اماراتو خلاف خپله لوبه پیل کړې ده. تقریبا د لومړۍ پاڼې پای ده چې افغانستان په 9.3 اورونو کې 263 منډې کړي دي، 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. د افغانستان لپاره پیل ابراهیم ځدران ډېر ښایسته پیل وکړ، که څه هم لوبډلمشر په لومړیو کې خپله ویکټ لاسه ورکړله، خو ابراهیم ځدران د خپلې هغه تجربې چې د ملي ټیم څخه په لوبو کې یې ترلاسه کړې ده ډېره ښه استفاده یې دلته وکړله. په قلاره او په سړه سینه لوبه یې وکړله تر څو لوبډله یو ښه حد ته ورسوي، یو ډیفینډیبل او یو داسې هدف ورته وټاکي چې دوی د هغې څخه دفاع وکړلی شي. د هغې وروسته د افغانستان لپاره رحمان الله هم ډېره ښایسته لوبه وکړه، تقریبا 80 خواوشا منډې وکړلې. همدا اوس اسحاق ولاړ دی چې ډېره تیزه چټکه توپوهنه کوي. افغانستان وروستی بال دی تقریبا 9.15 باله شوي دي، 263 منډې دي. نو ګورو چې په وروستي بال باندې افغانستان څه شی کوي. رحمان الله شفیق الله اسحاق ولاړ دی فکر کوم توپوهنې ته، د اماراتو تیز توپ اچوونکی بال کوي. نو ګورو چې دوی په دغه وروستي توپ څه کوي. وبښئ موږ نشو کولی چې لوبغاړي پکې راولو، د ICC د قوانینو خلاف راځي بیا. نو په وروستي بال افغانستان وکړه یوه منډه ترسره کړي، د اماراتو لپاره 266 منډې هدف دی. افغانستان پچه ګټلې وه، د توپوهنې پرېکړه یې کړې وه. داسې اټکل کېږي او معلومیږي چې د دغې پرېکړې وجه دا وه چې امارات کېدای شي په وروستیو کې د افغانستان د ورو توپ اچوونکو سره په ستونزه کې مخامخ شي. افغانستان پیاوړي ورو توپ اچوونکي لري چې د اماراتو لپاره کېدای شي دغه هدف راړول اسان کار نه وي. د دې ترڅنګ موږ په پیل کې دوه پیاوړي تیز توپ اچوونکي هم لرو چې د اماراتو لوبډلې ته مشکل پېښولی شي. په ورته وخت کې امارات هم کمزورې لوبډله نه ده. اماراتو په تمریناتو لوبو کې نیوزیلینډ مات کړی، چې نیوزیلینډ که ماتولی شي افغانستان ته هم مشکل پېښولی شي. نو ګورو چې په دوهمه پاڼه کې دوی د افغانستان د توپ اچوونکو خلاف څه رقم لوبه کوي. وروستی هدف 266 منډې افغانستان 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او پوره 50 اورونه افغانستان وشو کړی چې ولوبوي. هوا ډېره ګرمه ده. د اماراتو ټول لوبغاړي په ډګر ساتنه کې د لوبې د پیل څخه تر پایه ولاړو، نو خامخا ستړي دي. دغه هم د دوی لپاره یو ستونزه پېښولی شي، ځکه کومه انرژي چې دوی لرله هغه تر ډېره دوی په ډګر ساتنه کې له لاسه ورکړله. نو ګورو چې په دویم اننګز کې افغانستان څه رقم د خپل هدف څخه دفاع کوي او د اماراتو لوبډله څنګه ریسټریکټ کوي. امارات او افغانستانو د اماراتو لوبډله او افغانستان د خپل نړیوال جام د رسمي لوبو اوله لوبه یا لومړۍ لوبه ګټلې دي. دواړه په یو ښه حالات کې قرار لري. هغه لوبډله چې دا لوبه وګټي د نړیوال جام وروستی سفر ورته لا نور حسانیږي، ځکه افغانستان هم 2 پوینټه لري، امارات هم 2 پوینټه لري. که دا لوبه هر یو وګټي 4 پوینټه ته رسیږي. بیا وروستۍ لوبه دومره تاثیر هم کېدای شي ونه لري، ځکه د افغانستان رن ریټ زیات دی، نو کولی شي د هغې په وسیله باندې هم ووځي. د افغانستان د ګروپ د پاتې 2 لوبډلو د سویلي افریقا او د کاناډا همدا اوس لوبه روانه ده چې سویلي افریقا ډېره تیزه لوبه کړې ده. تقریبا په 13 اورونو کې تر بره 13 اورونو کې تر 200 ډېرې منډې کړې دي. لوبډلمشر یې ډېره چټکه سلیزه هم وهلې ده، تر 100 ډېرو منډو باندې ناسوځېدلی ولاړ دی. نو هغه هم داسې معلومیږي چې سویلي افریقا په خپل کوربتوب وګټي. کاناډا که دا لوبه وبلي 2 لوبې بېلي د مخکې پړاو د تګ هیڅ چانس یې بیا نه پاتې کېږي. نو له دې معلومیږي چې کاناډا ووتله، افغانستان که دا لوبه وګټي د خپل ګروپ په سر کې راځي. سویلي افریقا او امارات د بیا کومه لوبه چې د دوی ترمنځ ده هغه به فیصله جوړونکي. هر هغه چا چې هغه لوبه وګټله کولی شي د افغانستان سره بل پړاو ته ووځي. نو زه درته بیا هم د دویمې پاڼۍ په پیل کې او په جریان کې او په اخره کې د لوبې وروستي حالات درکوم. تاسې هم د ملي تلویزیون د فیسبوک پاڼې سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.